الحمدلله خبره کبیره کوم ځای راغلی لکي مروت نه څه کېدل دا دلته خو ډېرې خبرې دي خو مونږ تا ته پته یې لا بنیږي مونږ لکي مروت چې کومه ده ګردۍ کې پکې چې په دوم نمبر د پسماندګي په لحاظ سره نو یو واحد عمران خان داسې لیډر دی چې هغه کومې لاندې طبقې دي او کوم علاقې پاته شوي دي هغه اوچتولو کوشش کوي نو مونږ ته د یو منسټر راکړه ډېر تکړه منسټر و هشام انعام الله خان تاسو به نام اورېدلی هیلث منسټر و نو هغه بلا کارونه وکړه 13 ارب روپۍ لکي مروت ته راوړي مونږ هغه نه ډېر خوشحاله یو او یو مونږ فخر دی فخر مروت په نام باندې مشهور دی نو بس بهرحال څه خبرې څه کیسې کې دی شي چې هغه نه بس منسټري واخیسته خو بهرحال بیا ان شاء الله موږ امید د خان صاحب کا بیا حکومت راغلو نو ان شاء الله هغه به مونږ لکه ته منسټري راکې او مونږ لکه به ان شاء الله یو نام جوړیږي او لکه به ان شاء الله رچګي او بل دلته مونږ چې راغلی هغه تا ته چې سرانګې پته چې نن خان صاحب ادار نه کال ور کوي نو چې کوم امپورټډ حکومت امریکای سازش په بنیاد باندې دلته ناسته هغه د خان صاحب گرفتارولو یا نظر بند کولو کوشش کوي یا هغه قتل سازش کوي نو موږ عمران خان وینا نه بغیر دلته راغلی یو موږ سره یاره د خطر ده چې داسې نه چې د امپورټډ حکومت ټول عمر دو ظلم کړی چې موجوده وزیر داخله دغه تاسو ته پته ده چې د څومره قتلونه کړي دي نو موږ سره یاره ده چې داسې نه چې هغه عمران خان ته داسې نقصان ورسوي نو د دې لپاره دا ورکر راغلی دي او دا پیغام ورکوي چې اول به دا ورکر چې دا څومره په زراو خلک راغلي دي اول به دا کوي دې ته به نقصان ورکوي هغه بعد به خان صاحب ته تکلیف ورسوي عمران خان صاحب ته څه پیغام ورکړي اخري عمران خان صاحب ته موږ دا پیغام ده چې سرنګ به د مخ چې ویل چې غبرانه نه یې نو موږ دا ته وایي چې دا بې ایمان حکومت چې کوم راغلی ده دا ډرپوک حکومت ته دغه نه بالکل غبرانه نہیں ہے آپ یہ ورکر جو ہے آپ کے ساتھ ہیں کم ځای نه راغلی سر ما نام شریف الله ده زه لکي مروت نه راغلی یم د خان محبت نه راغلی یم دا بر څه لیکلي چې دا مدا پر لیکلي دي چې خان مشتدا بیان راکړ چې یاره زه سیاست نه کوم زه جهاد کوم نو چې کله جهاد ته څوک چې جواب بیا فول تیاری جهاد پر کوي نو موږ دا پټې دا پر لګولې ده که ان شاء الله که خو کېدای شي نه لانګ مارچ داسې و واقعه راشي لا داسې چې نه واقع وشي نو ان شاء الله موږ په دې لاره شهیدان دا ولې ځان شهید کول غواړئ زموږ د ملک پر شهیدان واړو ځکه چې 1947 پاکستان آزاد شوی ده او دا خوب علامه اقبال لیدل چې یاره دا پاکستان باندې چې شوره قومونه دي دا ټول به یوي نو په هغه نه بعد به د ډاکوګان غلو او نافذ له او ډاکوګان غلو دا یو حکومت چلوي بیا د خان حکومت را مولا خان حکومت راوسته بیا خان حکومت امریکای سازش وکړه بیا د ډاکوګان غلو سره ملاسو بیا دا سازش نه د مولا حکومت درې کړه و چې کوم امپورټنټ حکومت په موږ مسلط ته موږ دا حکومت نه منو موږ نه الیکشن په راځو موږ وای چې نه الیکشن دی وسی چې نه الیکشن وسی چې کوم عوام کوم لیډر خوښ شي کوم هغه سي بشکه د رئیس خپل حکومت کوي مهرباني د محمد اسحاق ززیل لکه مروت نه تعلق لرم او یوت وینګ جوائنٹ سیکریټری ساوث ریجن مونږ خپل ریجن صدر سمیع الله برکی صاحب او وفاقي منسٹر علي امین ګندپور صاحب په هدایت راغلی او خپل قوم رضو خان د پر نو دوی چونکه میسج کو مونږ ورکران یو د خان مونږ چې د څومره تنظیم د وفاقي منسٹر علي امین ګندپور کړي دي او بار بار په مونږ باندې شکر خوم وای او کانې پینې خرڅ تنظیم کروټي او کانې مونږ خان صاحب سره خو خان صاحب نه مونږ دا یو ریکوست ته خاص کار سپیشل په د میډیا ترو چې موږ ضلع لکه مروت کې کا ان ټیکټ دی او کاپی کې دی مخکې دنه غلطي وشوه او دوري مدنه دا ریکوست چې دای د خپل ورکرانو ته دا ټیکټ ورکړي نو چونکه مونږ علاقہ لکه مروت ډیره پسمانده علاقہ ده او چې کله مونږ دا وارو چې لکه ضلع باندې مولانا ان ټیکټ نه داري نو دته مونږ چونکه یہ ہمارا ریکویسٹ ہے کہ این سیٹ پر یہ بھی مولانا کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے تاکہ وہ سیٹ نہ جیت سکے لکی مر او مونږ نور کا خان صاحب سکیورٹی دے پر راغلیو او انشاءاللہ چې دله څوک ورځي نو مونږ په لاشو به تیریږي واقعي تم یم دا ډیر زیات هایټ ډیم دا کنه زبردست بس چې دا خو الله پاک کې ځواني مونږ ترا کړی دا چاله سرنګ ځواني وروي چاله سرنګ دا خو الله پاک یو نظام دی او مونږ ان شاء الله د چورو ګل دست ختمولو دی پر او امپورټډ حکومت دا مونږ دوی ته ریکویسټ چې زر نظر دوی نن اعلان وکړي نو مونږ په تکلیف نه وکړو د درې میاشتې اسه چې مونږ ګرمي خاصه مونږ ته راوکاوري نو دوی چې نن اعلان وکړي مونږ به خلاص شو چې دا غوار ځکه مونږ اورورا پر
ته خو یو دای نه تیاری مو کړې ده دا بسم الله ده چې د مونږ دلته پراته یو ان شاء الله شپ دم دومو او کدل ته مونږ ته سمیلاويږي او کنه خو د مونږ وفاقي منیسټر علي امین ګنډپور ډېر شکرګزار یو د سچ رزي د په خرچې رزي برف شربتونه کانې پینې مونږ 2014 کې هیڅ نه منداول رسول پیغام ورکو بس اخیری پیغام مو خان صاحب نه داده چې مونږ لکه مروت ته د دای جلسې ته خوم راشي نه مخکې راغله ده او اوس مو دا ریکوست ونه چې دای د راشي او ک مولانا په ان سی ټیکټ درې د لکه مروت نه نو دته مو د سپیشل پیغام دی په میډیا باندې چې ان ټیکټ باندې د دای یو مقابله کې وداري मेहरबानी यार जज़ाक अल्लाह اوکے वालेکم आदिल हुसैन। कहाँ से है आप मैं ज़िला गुजरांवाला से तहसील कामों की और गाँव दैंसर बाला से आया हूँ। क्या करना है आए हो यहाँ पे मैं अपने खान को ये पैगाम देना कि खान साहब आपके साथ सब लोग शामिल हैं। आप देखें यहाँ कोई रहा तो नहीं है। आपने कहा था ना इमरान रियाज को कि देखो इमरान कोई रहा तो नहीं है, अब यहाँ देख लें कोई रहा तो नहीं है। और मैं खान साहब को काम देता हूं कि आप डटे रहें, उन दौरों के ख़िलाफ़ भी डटे रहें जिन्होंने आपको निकाला है। हम उनकी आखिरी हद तक जाएंगे, हम नहीं ये अमेरिका के सामने हम नहीं झुकेंगे, हम डट के खड़े होंगे। हम गैरतमंद कौम है, हम खुददार कौम है, हम किसी के बाप से भी नहीं डरते। हम लेके रहेंगे आज़ादी, हक हमारा आज़ादी। और ये राणा सनाउल्लाह को ख़ास तौर पर पैगाम है, ये सुन ले कि अगर इन्हें इमरान खान का एक बाल भी डिंगा किया तो इसको चौंक में लाकर नंगा करके इसको जूते ना लगाए तो हमारा नाम बदल देना। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेहरबानी यार जज़ाक